خرڅېږي ول نو ارزانه خلک غواړي. بس موږ یې د وخت نه قسم همدا کوو. وختي دې پرې غوږونه تاوول راتاولې لته څه مالونه خو ارزانه دي، روپۍ نشته. پوره په شپېته زره یې خوښه ده که نه راکړه لاس سود یې خوښه لنډه خبره که مطلبي راکړه پیسې ول د ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. تمه ده چې ټول به رک روغ اوسئ او د صحت جامې به مو پرته اوسي. لیدونکو د ولس غږ د خپرونو په لړۍ کې دا ځلې غواړو چې د اختر په شمار یو څو ورځې پاتې دي یا به 2 ورځې یا به 3 ورځې پاتې دي. موږ وغوښتل چې تاسو ته په هغه مالونو باندې چې خلک یې د قربانۍ لپاره اخلي، څوک یې خرڅوي څوک یې اخلي، په هغې باندې تاسو ته داسې یو خپرونه جوړه کړو تر څو تاسو د ښه مال او د خراب مال او تر څنګ د لوړ قیمت او د ټیټ قیمت په هغې اړه باندې تاسو ټول پوه شئ. نو په همدې سبب باندې راغلي یو د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته. تاسو را سره خپرونه تر پایه پورې وګورئ. اوس د ځینې مالونو او ځینې اغوستونکو خرڅوونکو ننداره تاسو وکړئ. بېرته مو سره څنګه امیر صاحب؟ شکر دی الله رحم دی. دا سوري ته د ورته ډډه والې نه خرڅېږي څنګه؟ نه خرڅېږي انشاءالله. ولې نه خرڅېږي؟ دا خو به د قربانۍ مال نه وي، دا به کور لپاره دغه دی شودو مال دی بلار به دغه دی. نو دې ورځ کې اکثره خلک راځي قربانۍ مال لپاره، دا خرڅېږي؟ او انشاءالله خرڅېږي. خلک لنګې مالي او بلار به مالي خرڅېږي. تجاران هستې که کورنۍ مال؟ تجاران انشاءالله. دا تجاران وایي خلک ډېر غولۍ راغولۍ نه د غلېدو کار نشته انشاءالله. وایي خوله پې یوازې کې ودی 2 غاښه دي 4 غاښه دي داسې نه ګوري نو هر سړي له خدای سترګې ورکړي دي. بعضې خلک یو ټوکه غوندې ورپسې کوي که نه وایي په دې سر باندې داسې ټپ ملا باندې وایي ټپ ورکړي وایي په قرآن کې دا خپل سري هغه څه حساب وي؟ نه نه هغه کار نشته انشاءالله. دلته موږ ښه په ذمهوارۍ غوا ورکوو چې کور ته یوسې خوښه نه هم تیلو یا تاسو خو تجاران هستئ، سږکال خلک فریاد زیات کوي مالونه ارزانه په نسبت د نور کال پورې مال ارزانه. دغسې غوا په 2.5 لکه روپۍ کې ده، اوس په 1,80,000 شپېته څوک نه دي. دې ساحه کې خو اکثر خلک کلدار استعمالوي. دا مالونه په کلدار وي که په افغاني؟ په کلدارو دي. 1,80,000.
او سکه قرباني لپاره غټ مال ډېر خلک علی کواړه واړه مالونه ډېر خلک ډېره مننه وروره څنګه حال جوړې خیر د خلاري دا مال د خرڅون دپاره راوستی که هوا دې غوښتو خرڅون دپاره مې راوست کوم ځای نه دې راوستی چاردی نه دې باندې د بیه څومره ایښې ده 50,000 کالدار یې که افغانۍ مرض خو به پکې نه وي نه مرض پکې نشته 50,000 افغانۍ جیګ نه دی نه صحیح ریټ ده نو دې باندې چې شریکېږي څو نفر به شریکېږي دې باندې دا لنګه ده که نه دغه نه ده وچه نه ده د قربانۍ لپاره نه ده مطلب لنګه ده دا لنګه که څوک اخلي د کور لپاره بیا اخلي چې ساتي یې کور دپاره اخلي زه خدای وکړي چې ښه ریټ کې درته خرڅ شي امین کاکا څنګه یې کاکا جوړې خیر خرڅ ته دې راوستی که نه کاکا خو داسې زر لاړو لکه ما چې دې پیسې وغوښتې پوه شولې زر لاړو ته مال دې راوستی خرڅ ته نه مال نه اوسه مال اخلو تجاران هستی نه تجاران د کور دپاره اخلو د قربانۍ لپاره څنګه دي مالونه ګران دي ارزان چې ګران دي انډیواله بس پیسې داشته نه خود ګران دي نو کنه خو دلته کالدار کې خو ارزان کلدار خو بس نشته مزدوري نشته اقلا چې یو 15 نفره پې شریک شي او ښه صحیح قرباني وشي نو 100 روپو پورې به مال پیدا شي اتیو پورې کېږي افغانۍ کالدار تا مال راوستی کاکا نه ته راغلی یم روزګار کوم غواړم تجارت یې او څنګه دي ستاسو کارونه الحمدلله بس خیر ده خو د الله رحم دی اوس څه کال خلک د تجاران او اغوستونکي او خرڅوونکي ټول سره ټاکي علت یې څه دی نشته وطن کې روزګار نشته دی خلک ټول خفه دي مالونه ارزانه دي که ګران دي مالونه خو ارزان دي روپۍ نشته د افغانستان مالونه اوس څه کال خپل ټول د افغانستان مالونه دي که پاکستان نه پاکستان نشته بند دي افغانستان مالونه دي اوس څه کال خلک ډېر وړو مالونو ته کوشش کوي علت یې څه دی علت یې دغه دی ولا و دې کې څه تکلیف راوتلی دی غټ مال کې او نو هغه معلومیږي داسې چې پانه وایي چې غوټې غوټې پرې راځي نن د څو سره مال اخیستی دی یوه خوا مې اخیستی ولې علت یې څه دی زه د پلار په ولنګه خوا کار کوم د تجارت لپاره به سالې بیا ساتې بیا دغه او خرڅوم ډېره مننه امیر صاحب څنګه ښې جوړې وروره مال دې راوستی خرڅه یې چې نه زه ډریور یم دا موټر زما ده مالونه وړې راوړې مالونه پکې راوړو نو ته دلته د غواګانو په ریټونو خو به بهتره پوهېږې د دې خلکو نه ځکه ستا کار هم دا دی دا به چې ځینې خلک خو به یې هفته کې یو ځل به راځي ته خو به روزانه راځي ولا ریټونه هم لږ سره جګ دي خو خلک ګرام نه دي دلته موږ ته هم چې راسي چې ورته وایو جلال آباد ښار دپاره که نه او کومې پیسې چې موږ ته راکوي هغه موږ ته وارانه کوي ټوله ورځ دلته ولاړ یو او تیل به درکه ګران دي موږ خپله د وطن ساتونکو ټولو مشرانو نه دا هیله لرو چې د موږ د تیلو په باره کې د یوه پاملرنه موږ ته وشي اوس چې تیل ګران شوي دي تا به د مالونو وړل راوړل دا هم ګران کړي دا ولا دوی هم دا ریټونه هر څه دوی هم پسې حسابوي مالو پسې دلته کرایګانې هم پې جګې سولې او موږ ته مارانه کې جلال آباد ښار ته لاړ شو په ټوله ورځ کې ګاډۍ ګرځوه تر کابل پې راکې موږ ته 500 نه پاتې کېږي چې سهار لاړ شو ماښام راسو نو هغې په ځای کې دلته تجارت شروع کړی وی په خپله د اخیستل خرڅول ښه نه نو هغه خو ډېر شکر الحمدلله نور رونه هم لرو هغه تجاران دي و ټول تجاران دي زه بیا خو د کار جوړ دی هسې سر نه که نه خو د ټول د یو مسلمان د یوې کلمې ورونه یو که نه زه خدای دې وکړي چې ټول ملک ارزاني راشي الله دې وکړي امین تاسې نه هم ډېره مننه غاښونه غولري که نه وو دا څه دی په غاښ شپږ ده ګورې څه وګوره دا څو مې درته ویلي به دغه وړم 50,000 پوره په 15,000 خوښه ده که نه راکه لاس څو دې خوښه لنډه خبره که مطلب راکه پیسې ولې راځه خرڅه شوله و په څو دې خرڅه 50,000 نه 50,000 کې واره وکړه که نه ولا ورګه که واره کړې او که نه کړې دې وخت کې واره مارې نشته دی نو ما خو معلومه وکړه ته ډېر قیمت او تا څنګه ارزانه خرڅه ورګه که ګرمي بازاب کړې ګرمي دې سګړې نیونې کړې تجار یې که د کور مال دی نه مړه تجاران اسو کامیانه مې راوړې تجاران تاوان نه کوي هېڅ کلي دا تاوان ولې یو نیم تاوان هم کوي ولې تاوان راځي ورکړي زه ډېر ښه مننه هو خیر اوسه په خوب کې دوستانو خبرې کوي غاښونه کرپوي مور یې څه وایي په دوی مې پیری ناسته پیری نه وي دا په کلمو کې چینجي لري د
د چینجو دپاره موږ سره سپېشله دوا ده راشي دا یو کتاب مې بولي وایي دا بدن مې سست او پس خربوزه بابا څنګه شکر دی خیر دی غوا د خرڅ لپاره راوستې تا خو ډېره په خطه کې دلته والې مخکې نه مې کتې او که غوا خرڅ راوستله نه خرڅېږي که څنګه خرڅېږي ول نه ارزانه خلک غواړي کوم ځای نه دې راوستله باریکاونه باریکونه ریټ دې به څو ایښی دی ریټ په بیا تجارت یې کوې که نه د کور مال دی نه ولا کورنۍ مال مې دی ضرورت ته خرڅوم کورني مالونه خو ښه وي مرض پکې دومره نه وي نه بس انشاءالله ښه دی دې باندې به څو نفر شریکېږي ته خو تجربه لرې دې باندې 1 نفره 1 نفره او په ریټ دې به څو ایښی اویا 80,000 روپۍ یعنې هر یو کس 10,000 روپۍ بیه 10,000 روپۍ باندې دا خو دې حالاتو کې ډېرې نه دي نو خو بس د روپو هم څلور جوړ شوي نیول وټه غواړم په 2,000 روپۍ باندې کېږي جمعه پرې نه تېرېږي خو یو ته څه جوړ نه دی او بل پیدا کېږي نه دا خبره ده که دواړه مشکلاتونه پکې ډېر دي زه خو دې وکړي ښه ریټ کې ته خرڅ امین وروره ښې خیراله جوړې وختي دې پې غوږونه تاول لا تاولې لتې سو د غوږونه پې نه ته لاس مې پې و ما چې غوږونه نه دي نیولی نه ګران دی راله ډېر دا دې واخېسته که خرڅ دا مې خرڅولو له راوړې ریټ دې څو ایښی 1,00,000 روپۍ دغه تجاران او د غوښتونکي خرڅوونکي د خوله پیسې وازه کړي دا څه لپاره وازه غاښونه یې ګورو دا 1,00,000 روپۍ قلدارې دي که افغانۍ دي دا افغانۍ دی افغانان یو نو په دې به 1 نفر نه خو زیات شریکېدی هم نه شي 1,00,000 دا خو تقریبا 15,000 روپۍ راځي دا که درته یم یو کال مخکې مې په خپله په 80,000 اخیست څه څه امیر صاحب قرباني چې کوم دی دا ډېر غټ قیمت شی دی چې چا سره وسې دا د 1,5 خو نن سبا حالات خراب دي که حالات خراب دی چا سره دومره پیسې نشته دی که نه چې چا سره یو چې دا ځان ته واخلي مشکل دا بس د حالاتو خبره ده کني داسې به موږ په 1,5 افغانۍ خرڅ تر اوسه پورې چا په څو غوښتی دی تر اوسه پورې پې بس 15 او 90,000 دغسې ریټ ښه دي دا خو به کورنۍ مال انشاءالله مرض به هم نه لري او مرض نه لري دا انشاءالله پاک سوتره مال دی د کور زه خدای وکړي ښه ریټ کې خرڅ بس خدای مهربانه دی دې ته سیرې ولې اچولي خوشحالي ده دا هم قربانۍ مال دی که نه دا دې واغېستو که خرڅی خرڅوي ریټ څو دی 8,000 روپۍ کوم ځای نه دې راوستی دی لاندې به چاردی نه 8,000 افغانۍ دي کالدارې افغانۍ 8,000 جګ نه دی بس جوړښت دی دوه نو ستا په نظر دی کې به څو نفر شریکېږي چې قربانۍ لپاره اخلي دا څه 15 نیولې وو پورې 4 پورې وس پورې خبره ده نو نه بیا هم لکه د څو نفرو لپاره ارزي ته چې دې مال ته ګورې دا به څومره غوښه ورکړي څو نفر به پکې شریک شي 15 نفرې 15 نفره 80,000 روپۍ دي ویلي 80,000 روپۍ دا ډېره جیګه برخه راځي جوړښت دی نور نو ته خو لږ د حالات ته وګوره کاروبارونه نشته ته 80,000 زمونږ هم حالات ته وګوره که نه یو من وچه ډوډۍ به 400 روپۍ ده اوس داسې وله وګوره همدا تجارت کوې که نه اول ځل دی چې بس کورنۍ مال دی کورنۍ مال هم دی امیر صاحب ته به کې څه وایي بس کورنۍ مال دی نو مختلف ریټونه دي هر شي هغه ارزښت ګورې به هغه څه چې ارزښت یې په هغې خرڅېږي زیات او کم نه خرڅېږي دوه جوړښت دی ګوتو په شمار باندې ورځې پاتې دی اختر ته دې وخت کې ریټونه تیز وي که د یو څو ورځې مخکې تیز وي یاره بس هماغه یو ریټونه دي مال خپل ارزښت باندې خرڅېږي او دا وخت نن او سبا ښه بس دا د مال خرڅېدو ورځې دي دې نه بغیر بیا وروسته نه خرڅېږي یعنې سبا هم دلته میله شته هره پې ورځ د ښه ټیټه میله د مالونه خرڅېږي که دا مال چېرته خدای نه که تا باندې پاتې شي مطلب خرڅ نه شي نن ورځ بیا وروسته دا بیه کوې شي کېدای شي سبا هم دا ریټ وکړي که دا ونې شي اختر نه بعد دا خو په غوښې په ریټ خرڅېږي چې څومره دغه کې هغه تیارېږي دا خپل ریټ نه کموي خرڅېږي زه خدای وکړي ښه ریټ کې ته مننه امیر صاحب څنګه ښې وروره ښې جوړې خیر دی په دې ټوله میله کې مې یوازې تا سره دغه میښې وکتې نور ټولې غواګانې دا ولې
بس مونږ یې د وخت نه قسم همدا کوو. دا د خرڅون دپاره راوستي که واده غستې؟ نه خرڅون دپاره هم راوستلو. د دې ریټونه څنګه دي؟ دا غواګانو سره توپیر کوي؟ هو ډېر توپیر کوي. دا ګران دي غواګانې ارزان. دا په علت څه وي؟ ګدې کې هم لس منه غوښه هغې کې هم لس منه غوښه دا ولې بس دا دار سړي خپله خوښه ده وروره، نو څوک داخلي څوک هغه یو خوبي خو به لري، نو خامخا خو دار چا خوښه خپله ده. د دې خوبي لکه څه ده د دې مال؟ نو خوبي به دا چې د دې غوښه چا خوښي چا د هغې غوښه خوښي. د دې غوښه ښایي که د هغې؟ یاره ما ته خپله ځاني د غوا غوښه ښه ښکاري د غوی. اوس د خپل مال خپله غیبت مه نو کوه. خامخا نو چې کوم مال غوښه ښایي نو هغه به وی که نو وروره. د ریټونه یې څنګه دي؟ ګران دي ارزانه دي؟ بس مختلف ریټونه دي وروره. اوس د دې چې دی 15 هم بیا کلی، هغه چې ده هغه هم 90 بیا کلی، دا هم په 15 شپېته بیا کلی. مختلف ریټونه دي. نو دا نن اوله ورځ چې راولې که نه څو ورځې؟ نه مړه نن اوله ورځ هم چې راوسم. څه وایي چې خرڅ به شي؟ انشاءالله ولې نه تر اوسه پورې چې ګاهک راغلی څو پورې غوښتې ده؟ بس دغه دی په 15 شپېته غوښتلی دی، هغه په 15-50 رانه غوښتلی دی. دا د مخکې اخیستي د ګټې لپاره که نه ساتلي دي؟ نه خپل مال هم دی، کورنی مال دی. زه خو دې وکړي چې په ښه ګټه خیر اوسې.